کنه زه وګوره والله بالله ثم تالله د الله په ذات مې ته قسم وخوړ دغه مسائل چې ما تاسو بیان کړ دا د حدیثو کتابونو وروره دا راته ویوه که دا امامان که امام شافعي دی امام مالک دی امام ابو حنیفه دی او بس امام احمد ابن حنبل نور امامان دی دا راته ویوه که دا په زمانه د نبی علیه الصلاه والسلام کې وی تا د دې خبره راجح کوله که د رسول الله خبره دې راجح کوله جواب د رسول الله خبره دې راجح کړې دویم هغه لار ونه پیژنې چې د رسول الله ته تللی ده هغه علما چې رسول الله ته دې رسیا هغه عوام چې رسول الله ته دې رسیا هغه مدرسې چې رسول الله ته دې رسیا هغه کتابونه چې رسول الله ته دې رسیا قسم په الله ویم د رسول الله امتی او د هغې طریقې د بندګانو په کتابونو کې ګورې نو رسول الله وپېژنه د هغه کتابونه وپېژنه هله به خپل مقصد ته مناظرې نه کوو امین بالجهر باندې مناظرې نه کوو په سب برابرولو باندې مناظرې نه کوو په مانځه کې یو رکوع په یو رکعت کې دوه سجدې په دې باندې موږ مناظرې نه کوو دا مسائل دي د احادیثو په ټولو کتابونو کې راغلي د خلکو زمونږ امام یو دی چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم دی مسلمانان ورون په دې مجلسونو کې اورئ د هر سړي هر څه له ځان له امام دی دا مې د اصولو امام دی دا مې د فروعو امام دی دا مې د ذوق امام دی دا مې د وجد امام دی دا مې د طریقې امام دی دا مې د سیاست د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث بیان کا ته ورېږه زه به سوچ وکما فکر به وکما رواج ته به پیش کما مور ته به پیش کما پلار ته به پیش کما سیاست ته به پیش کما ذوق ته به پیش کما امام ته به پیش کما لیډر ته به پیش کما خپل مذهب ته به پیش نه دی کړی شرح یې نه ده کړی بیان یې نه دی کړی تبیان یې نه دی کړی داسې پرېښودلی دی دا خبره باقاعده د انسان غلطه ده د دې د وجې نه قرآن کریم دا د نبی صلی الله علیه وسلم شرح وضاحت بیان او تبیان ته محتاج دی د ډیرو سلفو نه دا قول نقل دی امام مکحول الشامی امام اوزاعی سفیان ثوری سفیان بن عیینه ټول فرمایي الکتاب احوج الى السنه من السنه الى الكتاب د قرآن کریم حاجت پیغمبر ته ډیر زیات دی په نسبت سره د احادیثو د حاجت او د ضرورت نه قرآن کریم ته ځکه د قرآن رضی الله تعالی عنه یو ورځ د اهل بدع سره بحث مباحثه وه عبدالله ابن عباس حبر الامت په هغه مجلس کې ناسو علي بن ابي طالب ته وی یا ابا الحسن فإن القرآن ذلول حمول ذو وجوه خاصمهم بالسنة فإنهم لا يستطيعون أن يكذبوا بالسنة قرآن کریم خو اجمالی دی د هر چا تابع دی هر سړی ته استدلال شي کولی د دې خلکو سره بحث مباحثه په سنت باندې وکړه ځکه دی بیا هېڅکله طاقت نه لري چې د سنت مقابله وکړي ځکه سنت په خپل باب کې واضحه دی په هغې کې شرحه ده په هغې کې بیان دی اهل بدع د خپل بدعت دپاره به د هغې نه استدلال نشي کولی د دې د وجې نه که ستاسې خیالي د دې زمانې اهل بدعو ته وګورئ د خپل خواهش موافق د قرآن کریم نه غلط استدلالات کوي عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د اهل بدعو علامه دا ده چې د قرآن کریم د متشابهاتو نه به استدلال کوي خو د اهل سنت والجماعت مسلک دا دی چې هغه به د قرآن کریم شرح او وضاحت تبیان د قرآن په شرح کې مني عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا ډیر زیات قیمتي اثر دی سیاتی اناس یجادلونکم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أهل السنن أعلم بكتاب الله که ستاسې خیالي څه خلک به راشي د قرآن کریم د متشابهاتو نه به استدلال کوي غلط په نفي د یو سنت کې تاسې د دغه خلکو سره مقابله وکړئ په سنت کې راونیسه فإن أهل السنن أعلم بكتاب الله د دې یو نظیر زه تاسو ته در وښیمه د دې خلکو د خواهش موافق وقوموا لله قانتین الله ته ودرېږئ په عجزۍ باندې دې غلط استدلال ته وګوره وی رفع الیدین عند الرکوع والرفع منه دا د قنوت سره منافي کار دی سبحان الله د دې په دې جواب باندې تاسې پوهیږئ که چېرته دا د خشوع سره منافي وي دا د قنوت سره منافي وي خشوع سره منافي کارونه د قنوت سره منافي کارونه من البدايه الى النهايه دا په مانځه کې ناروا دي نو ته ولې عند افتتاح الصلات کې ولې په دې جنازو کې
ولی په دې عیدینو کې نو دا د دې اهل بدعو یو غلط استدلال او عوام دوکه کول د متشابهاتو د قرآن کریم نه استدلال کول دا استدلال په سلفو کې د دې آیات نه چا کړی وخذوهم بالسنن فإن أهل السنن أعلم بكتاب الله. مسلمانانو ورونو یوې خبرې له راځمه په طریقې د ګیلې سره درته ویمه خو دا خبره به زمانه نهایت زیات په توجه باندې واورئ او په دې شرط یې درته ویمه چې هر سړی به دا یادوي او د دې حضر مجلس نه به د ځان سره وړئ. دغه پیغمبر چې الله موږ له رالیږلی دی د دغه اتباع په موږ او تاسې باندې الله جل جلاله لازم کړې ده. الله فرمایي وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. په دنیا کې هیڅ یو پیغمبر د پیغمبرانو نه ما نه دی رالیږلی مګر د دې دپاره چې د هغې تابعداري به کېږي د الله جل جلاله په حکم باندې. نو دا پیغمبر الله رالیږلی دا د الله استازی دی. الله جل جلاله په دې ټول امت باندې په موږ او تاسې باندې د ده اتباع لازم کړې ده. زمونږ او د دې ټولې دنیا د خلکو فرق څه دی؟ دو فرقونه دي ګورئ دا واورئ یاد ساتئ. زمونږ او د دې ټولې دنیا د خلکو په باره د اتباع النبي صلی الله علیه وسلم هغه فرقونه تدا کومه. تاسې ګوره دا کلمه واورئ او د دې کلمې معنا څه ده؟ الله وایي موږ او تاسې ته چې دا پیغمبر ما رالیږلی دی او د دې پیغمبر تابعداري ما په تاسې باندې لازم کړې ده. د کلمې دوه جزه دي لا اله الا الله. دویم جز محمد رسول الله. د لا اله الا الله معنا دا ده لا معبود بحق سوى الله سبحانه وتعالى. د هیڅ ذات عبادت نشي کېدلی ما سوا د ذات د الله جل جلاله نه. که یو سړی ما سوا د الله نه د بل چا د عرش نه واخله تر میږي پورې د هغې عبادت کوي عبادت یې په باطله باندې دی. د محمد رسول الله معنا دا ده تصدیقه فيما امر وطاعته فيما امر یا تصدیقه فيما اخبر وطاعته فيما امر. دې خبرې ته ښه متوجه شئ. د نبي صلی الله علیه وسلم به تصدیق کې په هغه اخبارو کې چې نبی صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته بیان کړي دي. لکه مثال طور د دې اخبارو یو مثال واورئ. نوح علیه السلام یو پیغمبر و الله را لېږلی و. موسی علیه السلام یو پیغمبر و الله فرعون ته را لېږلی و. ابراهیم علیه السلام پیغمبر و الله نمرود ته را لېږلی و. داسې به نه وی چې ابراهیم علیه السلام فرعون ته او موسی علیه السلام نمرود ته. نه تصدیقه فيما اخبره من غیر اعتراض شبهت. په دې کې به شبهات نه پیدا کې چې تا د نبی صلی الله علیه وسلم هغه بیان چې تا ته یې کړی دی کوم اخبار چې تا ته بیان کړي دي داسې شبهې به نه را پیدا کې چې د هغه د تصدیق نه تا منع کړي. دویم طاعته فيما امر. د نبی صلی الله علیه وسلم هغه اوامر نواهی چې تا ته بیان کړي دي په هغې کې به د ده اطاعت کې. طاعت دې ته ویلی کېږي امتثال د اوامرو او اجتناب د منهیاتو من غیر اعتراض شهوتنا. خپل شهواتو له به دیکه ورکې. نو د دې نه ګورئ دا پته موږ ته ولګېدله د تصدیق معارضه چې کوي دا شبهات کوي د شبهاتو نه به ځان ساتي. د طاعت معارضه چې کوي دا شهوات کوي د شهواتو نه به ځان ساتي. خبره دا ده چې زمونږ او د دې ټولې دنیا فارق دی هغه دا دی چې الله په موږ باندې د دې پیغمبر طاعت لازم کړی دی. الله جل جلاله په موږ او تاسې باندې د دې پیغمبر تصدیق لازم کړی دی. دا تصدیق او دا طاعت په دوه قسمه دی. دا خبره ښه یاد کړئ په عوامي ژبه په تاسې په دې باندې پوه کومه. یو ته ویلی کېږي تصدیق مطلق او بل ته ویلی کېږي مقید. دویم ته ویلی کېږي طاعت مطلق او بل ته ویلی کېږي طاعت مقیده. د دې دواړو تعریفونه درته کومه بیا به ته دا خبره واضحه کړمه چې الله زمونږ نه کم غواړي او موږ کم کوه. کلم بیا که نه دغه تصدیق چې الله یې زمونږ نه غواړي مطلق دغه طاعت چې د رسول الله زمونږ نه غواړي الله یې زمونږ نه غواړي مطلق دې ته ویلی کېږي. د دې رسول الله تصدیق د دې رسول الله طاعت دا په بل چا پسې نه تړې ځکه د مطلق معنا ایله ده. بالکل د دې به مجرد تابعداري کې د دې په خبره کې به سوچ
فکر عرض په بل چا باندې دا به نه کوي دې ته اتباع مطلق ویلی کېږي دې ته تصدیق مطلق ویلی کېږي د ده دا خبره به په بل چا پسې نه تړې د ده دا خبره به بل چا ته نه پیش کوې د ده په دې خبره کې به سوچ نه کوې د دې په خبره کې به فکر نه کوې د ده دا خبره به نه ودرې چون کې چنان کې لکن لهذا دا تعبیرات به نه کوې دې ته ویلی کېږي مطلق او مقید دې ته ویل کېږي چې د رسول الله خبره راواخلي اخبار راواخلي تصدیق راواخلي اوامر راواخلي نواهی راواخلي په بل چا پسې وتړې ته ورېږه زه به په دې کې سوچ او فکر وکما چې دا بل سړی ما ته اجازه کوي او که نه کوي خیلم دی که نه اگر که دا ټیم نه دی خو اجمالي ګوره زمانه واورئ الله زمونږ نه مطلق غواړي دا تصدیق موږ یې مقید کړی دی الله زمونږ نه دا اتباع مطلق غواړي موږ مقید کړې ده په دې موقع باندې ما ته د امام ابن ابي العز یو قیمتي عبارت را یاد شو دې ته تاسې متوجه شئ هغه بعینه دا کوم وضاحت چې ما تاته وکړه دا ما د هغه نه وکړه هغه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله في هذه الكلمة توحيدان عظيمان لا نجاة للعبد إلا بهما فدي لا إله إلا الله كي دو توحيد دي اتكال غوري دا الله بنده نشي خلاصي دلي تردي پوري چې دا دو توحيد منلي نه خدي خبرې ته سوچ او فکر وکړئ ته به ګیندې وې چې دا عبارت زمونږ د دې زمانې دپاره زمونږ د دې عوامو دپاره زمونږ د دې علماو دپاره زمونږ د دې مشایخو دپاره لیکلی دی اولنې توحید المرسل توحید د الله جل جلاله دی ځکه لا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى دویم توحید متابعة الرسول صرف د رسول الله تابعداري به کې د بل چا تابعداري به نه کې خو ما تاته ویلي تابعداري په دوه قسمه ده یو مطلقه بل مقیده څنګه تابعداري به کې امام ابن ابي العز وایي مقیده تابعداري به نه کې مطلق تابعداري به کې وایي فلا نحاكم الى غیره ولا نرضى بحكم غيره ولا يوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته فإن أذن له قبله وإلا رده وسمى رده تأويلا وهو في الحقيقة تحريفنا د رسول الله تابعداري چې کې مطلق تابعداري به کې د هغې خبره به نه ودرې سوچ به نه کې فکر به نه کې ته ورېږه چې زه امام ته وړاندې کړمه خپل شیخ ته وړاندې کړمه خپل پیر ته وړاندې کړمه خپل لیډر ته وړاندې کړمه خپل سیاست ته وړاندې کړمه خپل ذوق ته وړاندې کړمه که هغې ورته اجازه وکړي نو دا یې مني او که هغې ورته اجازه ونه کړي نو بیا یې رد کړي د رد له نوم ورکړي د تاویل دا تاویل په حقیقت کې دی تحریفه په دې خبره باندې تاسو پوه شولئ که نه ګورئ ډېره زیاته د عبرت خبره ده بعینه دا زموږ او ستاسو لپاره ده یو سړي ته د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث بیان کا ته ورېږه زه به سوچ وکړمه فکر به وکړمه رواج ته به یې پیش کړمه مور ته به یې پیش کړمه پلار ته به یې پیش کړمه سیاست ته به یې پیش کړمه ذوق ته به یې پیش کړمه امام ته به یې پیش کړمه لیډر ته به یې پیش کړمه خپل مذهب ته به یې پیش کړمه که هغوی ورته اجازه وکړي دا د رسول الله خبره ومني او که هغوی ورته اجازه ونه کړي د رسول الله خبرې له لته ورکړي د کوله ورکړي نو یا وروره مسلمانه دا خو دې د خپل امام ومنله دا خو دې د خپل رواج ومنله هغه دې اصل وګرځوه او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم تا بالطبع وګرځوه مسلمان دې ته ویلی کېږي چې د الله په خبره کې د رسول الله په خبره کې به سوچ نه کوي فکر به نه کوي تاخیر به نه کوي چا ته به یې نه پیش کوي امام ته به یې نه پیش کوي شیخ ته به نه پیش کیا مذهب ته به نه پیش کیا ذوق ته به نه پیش کیا وجد دې ته به نه پیش کیا د دې نقصانات زه تاسو ته در وښیم عجیب ګوره دا نقصانات ډېر زیات مثالونه مشهور دي د دې د وجې نه چې هر کله موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک ته راغلی موږ د دې د وجې نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کومې خبرې منو ګورئ ټول مثالونه صرف اجمالي اشاره کوم لاس ماتې پښه ماتې سر ماتې الټه کلی په غشو وشتلې په ټوپکو وشتلې زرې زرې کلی د دې مثالونه زما نه واورئ دا د څه د وجې نه دا د دې د وجې نه چې اتباع مطلقه نه ده دا د دې د وجې نه چې تصدیق مطلق نه دی دا د دې د وجې نه چې اطاعت مطلق نه دی امتثال د اوامرو مطلق نه دی اجتناب د نواهیو نه مطلق نه دی هر څه مقید دي یو مثال واوره زمانه ښه سوچ و فکر وکړه دا خبره زه تاسې ته
د زړه د درد نه کومه او دا د په دې مثالونو کې واضح کومه د رسول الله حدیث ته وګورئ چې زری زری شوي دي مات شوي دي سرونه مات شوي دي لاسونه مات شوي دي پښې ماتې شوي دي سینې ماتې شوي دي داسې نسکور شوي دي د دې یو مثال زمانه واورئ دا ول دته د دې سرماتي مثال درخېما تطبیق بینکم الحمدلله ټول مشایخ ناس دي هغه باندې پوهیږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ګوره من ادرک ركعة من العصر قبل أن تطلع الشمس من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر دا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث دی که خبرې ته غوږ کېدوه یو رکعت دې لاندې کړه د سهار د مانځه نه لمر د باندې نه دی راختلی د سهار مونځ دې وشو یو رکعت دې را لاندې کړه د مازدیګر د مانځه نه لمر د باندې نه دی پرېوتلی د مازدیګر مونځ دې وشو اوس راشه ما چې هر کله دا حدیث خپل ذوق ته پیش کړ رای ته مې پیش کړ امام ته نو سر مې وله په ډانګو او مات مې کړ او پښې مې وله ومنلې دا مثال د سر ماتې دی خیال دې کنه د دې حدیث دا سر چا مات کړي سر یې نه منم یوه جمله ده نبی علیه السلام ویلې په یو مجلس کې ویلې یو یې منم بل یې نه منم دا د مثال د سر ماتې دی ګوره آیات ساته بل مثال واوره که په دې نه پوهې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي لا نکاح الا بولي شیر صاحب وشاهدې عدل راشه لا نکاح الا بولي دا یوه جمله ده نبی علیه السلام ویلې ده په یو مجلس کې ویلې ده خو سر یې نه منم او پښې یې منم لا نکاح الا بولي ولي پکې چا راوستلی دی وشاهدې عدلنا او شاهدین منم یوه بله لطیفه کې وایي شاهدین منلم او عدالت یې نه منم تعجبی خبره دا دا دی مثال د لاسماتی دی مصاب منما مصاب نه منما موصوف منما صفت نه منما شاهده منما عدالت نه منما لا نکاح الا بولي ستا خبره او شاهده دې منما دا دی دوی مثال شو د چا یې نه کې ګوره د سرماتی مثال سره ولامات ک پډانګوي ولو لاسونه روغ دي پخې روغ دي یو بل مثال دل درکما د لاسماتی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو مجلس کې انس بن مالک فرمایي وی توضأ النبي صلی الله علیه وسلم الکه تا خو ما ته ویل چې ټیم دل درکوما نو په ما دې مثالونه شروع کړل ښه یو بس ښه یو اجمالی تطبیق بینه کوما یو بل مثال ته د دروخه ما د لاسماتی ینه مان دې ير کنه انس بن مالک فرمایي توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح بناسيته وعلى العمامه وعلى الخفين مسح وکړه په ناسویه باندې مسح وکړه په پټکی باندې تارتن وتارتن مسح وکړه په خفینو مسح د ناسیه منما مسح د خفینو منما په مابین کې مسح د عمامه راغلی دا نه منما یو مثال د تلندر کوما چې دا په خي ولا ماتي کلی دي په یو مجلس کې نبی علیہ السلام فرمایي لا يرث القاتل ولا يقتل مؤمن بكافر ګوره لا يرث القاتل دا یو خبره دا منما ولا يقتل مؤمن بكافر دا نه منما نو په خي ولا ماتي کلی کله دې کنه سری ومنه په خي ولا ونه منلې دا د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث دي چې داسې زری زری شوي دي په دې یو مجلس کې دا خبره یو بله تعجبي خبره مثال درته دروخېمه د منکوسه چې د رسول الله دا حدیث یې راغستلی دی قسم په الله د دې په خونه یې ځوړند کړی دی دا څه دا قیوداتو دا د عرضونو د پیش کولو د خواهشاتو د آراو د افکارو صحیح حدیث درته دروخېمه د منکوس یو مثال واورئ دا تعجبي مثال دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يحل لرجل أن يعطي العطية لا يحل له أن يرجع فيه إلا الوالد فيما يعطي ولده ورواورا یو سړی دی چاله اس یو چیز ورکه واپس یې نشي اغستلی البته ها پلاری د زوی نشي اغستلی نو مکمل دا حدیث را واغستېده الټی که پلاری د زوی نه نشي اغستلی او که بل چاله ورکه نو به یې شي اغستلی دې ته مثال د منکوس ویلی کېږي د دې ډېر زیات مثالونه دي خو اجمالي زمانه واورئ اجمالي چې دا مني دا خبره د چا ده او چې دا رد کوي دا خبره د چا ده چې دا مني
دا د چا ده چې دا رد کوي د چا ده دا د چا ده موږ ویو چې دا مني دا هم د رسول الله ده چې دا رد کوي دا هم د رسول الله ده زمونږ عقیده دا ده دا کومه خبره چې د نبي صلی الله علیه وسلم ده سر یې منمه لاس یې منمه پښې یې منمه په دې نبي صلی الله علیه وسلم دې احادیث ته دا ویو چې یا رسول الله دا ستا احادیث دي سترګې مې دا دي په پورې کومه دي شونډې مې دا دي په بیانومه دي ژبه مې دا ده په بیانومه دي شونډې مې دا دي په ښکلومه دي سینه مې دا ده په تکولاومه بدن مې دا دی په تطبیقومه کومه چې ستا د خولې نه راوتلې ده ټوله ستا خبره ده على الراس والعين په سر او سترګو دا ستا خبرې منومه زیرت کومې نه تعجبي خبره ده چې ماله جړه راولي مشایخ ناس دي یو دغه حدیثونه ګوره دي ټول عوامو ته معلوم دي خو البته سوچ او فکر مو ته نه دی کړی د خپل نبي ته وګورئ دې احادیثو باندې خلکو شروع کړې ده څوک یې لاس ماتوي څوک یې پښې ماتوي دا خو ما هغه مثالونه تاسو ته وښوده چې په سر یې پټۍ لګېدلې ده په لاس یې پټۍ لګېدلې ده په پښو یې پټۍ لګېدلې ده په سینه پټ امراض چې په دې کې دي او په مرضونو باندې اخته کړي دي مشایخ ناس دي په هغې باندې پوه دي که هغه مرضونه مې تاسو بیان کړ دا مرض د حقیقت دی او دا د مجاز دی دا د تعویل دی دا د تفویض دی دا مجاز په لغت دی دا مجاز په المفرد دی دا مجاز مرسل دی دا مجاز مستعار دی په دې باندې چې ټول نصوص د قرآن کریم او د سنت اخته دي هغه امراض دي په تاسې باندې پټ نه وي دویم زمونږ د خلکو څخه فرق اولنی فرق معلوم کړ موږ د رسول الله تصدیق مطلق موږ د رسول الله اتباع مطلق او د خلکو دا مقیده دویم فرق دا دی زمونږ او د دې ټولې دنیا د خلکو زمونږ امام یو دی چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم دی مسلمانان ورون په مجلسونو کې اورئ د هر سړي هر څه ځان له امام دی دا مې د اصولو امام دی دا مې د فروعو امام دی دا مې د ذوق امام دی دا مې د وجد امام دی دا مې د طریقې امام دی دا مې د سیاست امام دی زما د فروعو د اصولو د ذوق د وجد د طریقې د سیاست یو امام دی چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی اخیرنی دا ټیم پوره دی یو دوه خبرې درته کومه تطبیق یې نو کوم اجمالي زمانه واورئ د دې دنیا د دې ټولو مسلمانانو نه دا سوالونه دوه تاسې وکئ دا سوالونه زما نه دي چې د دې سوالونو قیمت پیدا شي دا د شیخ الاسلام ابن قیم دي دا سوالونه د دې ټولو دنیا د دې خلکو نه تپوس وکئ یا مسلمان وروره دا راته وویوه چې ته په زمانه د نبي صلی الله علیه وسلم کې وې او ته ژوندی وې او نبي علیه الصلاة والسلام تا ته یوه خبره کړې وې یو حکم یې تا ته بیان کړی وې تا به په هغې کې سوچ و فکر کولی که به دې نه کولی ودرېږه د ابوبکر سره مشوره کومه د عمر سره مشوره کومه د خپل پلار سره مشوره کومه د خپل مور سره مشوره کومه د دې کلي د رواج د علاقې د امامانو مذهبونو سره که نه تا به جلدي کولی د هغې مبادرت ته جواب تا به جلدي کولی نو جواب دا مبادرت په تا باندې چا منسوخ که بل پیغمبر راوښی وه چې هغه الله رالیږلی شیخ الاسلام ابن قیم ویه یو سړي ته مې حدیث ویو او هغه به دغه مذهب زوته و یو سړي ته به مې حدیث ویو هغه دا رای مذهب زوله نو بیا مې ورته ویل چې بالله علیکه د الله په نامه باندې وله قسم ورخو که په ته زمانه د نبي علیه صلات وسلام کې وې تا ته یو حکم بیان کړی وې تا به څه کولی چې زه سوچ و فکر کوم او ته ورېږه د خپلو امامانو سره مشوره کوم که نه تا به منلې وایي ما ته جواب راکړه چې نه ما به مبادرت کولی ما به وله دا خبره منلې وایي ما ورته ویل چې دغه مبادرت بل پیغمبر راوښی و دا چا منسوخ که اوس هم هغه مبادرت کوه دویم سوال د نه دا کوم دغه سوال دی خو طریقې بدله ده مسلمان وروره دا راته ویوه که دا امامان که امام شافعي دی امام مالک دی امام ابو حنیفه دی او بس امام احمد ابن حنبل نور امامان دی دا راته ویوه که دا په زمانه د نبی علیه صلات وسلام کې وې تا د دې خبره راجح کوله که د رسول الله خبره دې راجح کوله جواب د رسول الله خبره مې راجح کوله نو چې په زمانه د پیغمبر کې وې دا به صحابه وې بیا دې د رسول الله خبره راجح کوله چې اوس د هغې د زمانې نه وروسته تابعین تبعو ته نو بیا څنګه د دې خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره باندې مخکې کې یو اخیرنۍ خبره او نهایت زیات پیدامن تطبیق یې نه کومه ځکه ستاسې ذهنونه د هغې برداشت نه کوي دی به وایي چې تشدد دې وکړه زیاتی دې وکړه خالصه اجمالي خبره درته کومه تطبیق یې پخپله وکړئ زما نه واورئ په دنیا کې دا یاد ساتئ ګورئ دوه انسانان هېڅکله خپل مقصد ته نشي رسېدلی دا خبره ګورئ ښه واوره دوه انسانان مقصد ته نشي رسېدلی ته انساني مقصد دې جنت دی د الله رضا ده د رسول الله رضا ده هېڅکله ګورئ دوه انسانان مقصد ته نشي رسېدلی دا دوه پېژنه یو هغه سړی دی
چې هغه خپل مقصد نه پیژني دویم هغه سره مقصد ته نشي رسیدلی چې د مقصد ته کملار ورغلی دا هغه نه پیژني د دې یو مثال ګورې سونا اخلي او د دې په بو سیټ ته روان اندر شیر نه پیژني سونا نشي اخیستلی دویم سونا اخلي خو بازار له راشي خو ته سونا نه پیژني پیتل دله خلک درکړي وسپنه دله درکړي چاندي دله درکړي د سونا په نامه باندې د دې خبرې تطبیق وکړئ چې خپل رسول دې نه پیژندلی مقصد ته نشي رسېدلی دویم هغه لار ونه پیژني چې د رسول الله ته تللې ده هغه علما چې رسول الله ته دې رسوي هغه عوام چې رسول الله ته دې رسوي هغه مدرسې چې رسول الله ته دې رسوي هغه کتابونه چې رسول الله ته دې رسوي قسم په الله ویم د رسول الله امتي او د هغې طریقې د بندګانو په کتابونو کې ګورې نو رسول الله وپېژنه د هغه کتابونه وپېژنه هله به خپل مقصد ته ورسېږي په دې مباحثو باندې اخرنۍ د علما ناست دي موږ د هېچا سره بحث مباحثه نه کوو رفع الیدینو باندې مناظرې نه کوو امین بالجهر باندې مناظرې نه کوو په سب برابرولو باندې مناظرې نه کوو په مانځه کې یو رکوع په یو رکعت کې دوه سجدې په دې باندې موږ مناظرې نه کوو دا مسائل دي د احادیثو په ټولو کتابونو کې راغلي دي ولې موږ د دې خلکو د مناظرې نه عاجز نه وو وی راشه دا حدیثو کتابونه دی ویلي دي که دی نه دي ویلي که دا حدیثو کتابونه دی نه ویلي ته خو یو جاهلې ستاسو بحث نه کومه که دا حدیثو کتابونه دی ویلي وکړه غسل وکړه په قرآن باندې لاس کښېږده وی ما دې په دې قرآن کریم باندې قسمي او ښځه دې په ما باندې طلاقی چې ما دا حدیثو کتابونه لوستلي دي دا مسایل پکې نشته که نه زه وګوره والله بالله ثم تالله د الله په ذات مې ته قسم وخوړ دغه مسایل چې ما تاسو ته بیان کړه دا د حدیثو په کتابونو کې شته په دې باندې په حدیثو کې ابواب دي باقي د قادم دي د هر باب لاندې بشمار احادیث دي نو ګوره وی ته دغه شان لا قسم وخوره هسې دا شبهات دي شکوک دي چې د دې عوامو په ذهنونو کې دا باطل پرست خلک پیدا کیا مسلمانانو ورونو خپل پیغمبر وپېژنئ دا یوه طریقه دویم دې پیغمبر له چې کومه لار تللې ده کوم کتاب دې ورته رسوي کوم عالمان دې ورته رسوي کومه مدرسه دې ورته رسوي دقه طریقه وپېژنئ ډېر کله موږ وایو چې اوهو د رسول الله په طریقو کې کامیابي ده ډېر کم د ځانه کتابونه جوړ کړي دي او د رسول الله طریقې پکې ګورو نو ټیک ده وی رسول پیژنې جنت پیژنې الله پیژنې خو چې دا کومه لار ورته تا رسوي هغه لار دې خطا کړې ده مقصد به هم نه خطا کې لار به هم نه خطا کې علي به مقصد ته ورسوي دغه پیغمبر الله موږ رالیږلی دی د دې اتباع دې الله زموږ نصیب کړي ظاهرا و باطنا هذا ما اقول وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين